د ODK فایلونو باکاپ اخیستلو لپاره یا د ODK فارمونو باکاپ اخیستلو لپاره په کمپیوټر کې لومړی کمپیوټر باندې ډبل کلیک کړئ، بیا په موبایل باید ستاسو کمپیوټر سره کنیکټ وي، بیا په فون او ورپسې راځئ ODK فولډر کاپي کوئ، کاپي او په ډیسکټاپ کې یا په بل ډرایو کې ورته یو فولډر جوړوئ د باکاپ په نامه. باک اپ راځئ دا پرانیزئ او په دې کې رایټ کلیک کړئ، پیسټ. په دې کې تاسو کولی شئ چې د ODK باکاپ ته تاریخ یا نیټه ورکړئ، 01 جنوري 2018. د باکاپ فولډر ته مو نیټه ورکړئ چې په کوم نیټې سره دا باکاپ اخیستل شوی دی. اوس راځو د مخه موږ هم باکاپ اخیستلی و په موبایل کې، موږ کولی شو چې هغه باکاپ فولډر یې هم کاپي کړو. دلته BK په BK کې دا دوه فولډر باکاپ اخیستی و. په دې شکل هم موږ کولی شو چې مثال یا د دې BK څخه دا فولډر را کاپي کړو، رایټ کلیک کاپي او بیرته راشو ډیسکټاپ ته، په ډیسکټاپ کې باکاپ فولډر کې دا پیسټ کړو. دا یې بله کړنلاره ده. په دې دوه کړنلارو باندې تاسو کولی شئ چې خپل باکاپ فایلونه د کمپیوټر ته کاپي کړئ.